السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ جوړ به وئ او نن په دریمه ورځ کې د 10م ټولګي د فزیک په درس کې درته هرکلی کوم. زموږ د نن ورځې د درس موضوع چې ده د 10م ټولګي فزیک دوهم څپرکی. په دوهم څپرکي کې موضوعات لومړني څو موضوعات اندازه کول پیژنو چې اندازه کول څه شي ته وایي، کمیت پیژنو، واحد پیژنو، واحد څه شی دی، د اهمیت وړ رقمونه پیژنو. کومو رقمونو ته د اهمیت وړ رقمونه وایي؟ لومړی راځو اندازه کولو ته. تاسې پوهیږئ درنو زده کوونکو چې اندازه کول زموږ په ژوند کې زیات اهمیت لري. تاسو فکر وکئ که د یوې ورځې لپاره په ټوله نړۍ کې اندازه کول په ټپه ودرېږي، کومې ستونزې به تاسې ووینئ؟ ژوند ډېر مشکلیږي، ډېر ګرانیږي. د مثال په ډول تاسو چې هر کله بازار ته د سودا لپاره ځئ، تاسو چې د دوکاندار نه څه اخلی تاسو ته یې اندازه کوي. مثال په ډول تاسې بوره اخلی، 10 کیلوګرام بوره تاسو ته یې اندازه کوي. یا تاسو رخت اخلی، 15 ګزه رخت، 4 ګزه رخت. یعنی دغه ژوند چې دی په اندازه کولو ولاړ دی. پرته له اندازه کوونې دا د نړۍ کوم تجارتي سیستم چې روان دی دا د خنډ او ځنډ سره مخامخ کیږي. نو دا چې اندازه کول ډیر مهم دي زموږ په ژوند کې، نو باید اندازه کول وپیژنو. اندازه کول څه ته وایي؟ مخکې له دې چې موږ اندازه کول وپیژنو، ښه دا ده چې کمیت وپیژنو او واحد وپیژنو. تاسو پوهیږئ درنو زده کوونکو چې د یوه جسم هغه خصوصیات چې اندازه کیږي هغو خصوصیاتو ته کمیت ویل کیږي. د مثال په ډول زه دغه مارکر لرم، دغه مارکر یوه کتله لري. کتله د دې مارکر لپاره یو کمیت دی. په همدې ترتیب دغه مارکر چې دی یو اوږدوالی لري. دغه اوږدوالی یې زه اندازه کولی شم او دا د دې مارکر لپاره یو کمیت دی. په ساده ډول وایم، کمیت د یوه جسم ټول هغه خصوصیات دي چې موږ یې اندازه کولی شو، او د یوه جسم هغه خصوصیات چې مونږ یې نشو اندازه کولی هغې ته مونږ کمیت نشو ویلی. د مثال په ډول د یوه جسم هغه خصوصیات چې نه اندازه کیږي هغې ته بیا کیفیت ویل کیږي. لکه د مثال په ډول د مارکر رنګ چې څومره تیز دی، څومره تت دی، دا نه اندازه کیږي. که تاسو وایئ چې ولې بازار کې چې مونږ رنګ اخلو، هغه کوم ډبای چې اخلو هغه مشخص کتله لري، 10 کیلوګرامه، 2 کیلوګرامه، 15 کیلوګرامه. رنګ اندازه شو؟ نه، د رنګ کتله ته اندازه کړه. نو د یوه جسم هغه خصوصیات چې نه اندازه کیږي هغې ته کیفیت ویل کیږي. کمیت د یوه جسم هغه خصوصیات دي چې موږ یې اندازه کولی شو. لکه مخکې چې ما وویل، لکه د دې مارکر کتله، یا د دې مارکر اوږدوالی، یا د دې مارکر وزن، دا هغه خصوصیات دي چې اندازه کیږي او دغې ته موږ د دې مارکر کمیتونه وایو. کله مو چې کمیت وپیژن، واحد پیژنو. واحد لغوي معنا یو، یعنی یوه ته وایي، عربي کلمه ده. تعریف داسې ورته کوو: واحد د کمیت یوه معیاري نمونه ده چې د خپل مربوط کمیت د اندازه کولو لپاره استعمالیږي. لکه متر یو واحد دی د اوږدوالي لپاره، کیلوګرام یو واحد دی د کتلې لپاره، ثانیه یو واحد دی د وخت لپاره. تاسو فکر وکئ، هر واحد چې دی د خپل مربوط کمیت یوه معیاري نمونه ده. د معیاري نمونې څخه هدف دا دی چې دغه واحد یا دغه معیاري نمونه په ټوله نړۍ کې منل شوې وي. که تاسو فکر وکئ، پخوا وختونو کې د اندازه کولو کوم واحدات چې وو دا بین المللي نه وو.
په هره سیمه کې مختلف واحدات موجود وو. د مثال په ډول په افغانستان کې اوږدوالی په یوه واحد اندازه کوو چې دغه واحد به په بل هیواد کې بل چا نه پیژنده. هلته به یو بل واحد رواج وو، په بل هیواد کې به بل واحد رواج وو چې دغې سوداګرو ته ستونزې پېښولې. د نړۍ په تجارت یو منفي اغېزه کړې وه. ځکه د مثال په ډول د کتلې یوه معلومه اندازه چې په یوه بل هیواد کې په یوه بل واحد اندازه کې ده، یوه تجار به واخیسته او افغانستان ته به یې راوړه، یا مثال یوه بل هیواد ته به یې یوړه، هلته به هغه واحد نه و. مثال په یوه منطقه کې به من 2 کیلوګرامه و، په بله کې به 10 کیلوګرامه و، په بل کې 7 کیلوګرامه و، چې تجارانو ته یې دغه ستونزه پېښه کړې وه او د نړۍ په تجارت یې ډېره منفي اغېزه کړې وه. نو ځکه خو عالمان په دې سره رجامه شول چې موږ باید د اندازه کولو نړیوال واحدونه ولرو. دغه واحدونه باید داسې وي چې په هره منطقه کې په هر هیواد کې باید خلکو ته ور وپېژندل شي او هغه رواج کړل شي. نو ځکه خو بین المللي واحدات رامنځته شول، یا داسې واحدات رامنځته شول چې اوس یې ټوله نړۍ پېژني. نو واحد چې دی دا د یوه کمیت معیاري نمونه ده چې د خپل مربوط کمیت د اندازه کولو لپاره استعمالیږي. دا خبره وضیحه کوو. د مثال په ډول ته اوږدوالی مثال په متر اندازه کوي، په سانتي متر یې اندازه کوي. که ته دغه معیاري متر واخلې، دا په خپله یو اوږدوالی دی، خو څه ډول اوږدوالی دی؟ یو منل شوی اوږدوالی دی. د مثال په ډول د دې مارکر په اندازه اوږدوالي ته زه 1 متر نشم ویلی. هغه اوږدوالی چې متر بلل شوی دی، هغه معیاري منل شوی اوږدوالی دی چې نن سبا په ټوله نړۍ کې رواج دی. او هغه اصلي نمونه د متر چې ده د فرانسې د سیوریس ښار په موزیم کې ساتل کېږي چې د 90% پلاتین او 10% آیریډیوم د الیاف څخه جوړه شوې ده. نو واحد د کمیت یوه معیاري نمونه ده، د خپل مربوط کمیت د اندازه کولو لپاره استعمالیږي. یعنې داسې موږ نشو کړی چې د اوږدوالي واحد راواخلو، د هغې په واسطه وخت اندازه کړو. یعنې ته نشي کړی چې وخت په متر اندازه کړي یا کتله په ثانیه اندازه کړي، ځکه دا مربوط کمیتونو لپاره نه دی استعمال شوي. یعنې ته یې به د مربوط کمیت لپاره استعمال کړي. اوس راځو اندازه کول تعریفوو. اندازه کول څه ته وایي؟ د یوه کمیت پرتله کول د خپل مربوط واحد سره دې ته اندازه کول وایي. یعنې که زه ووایم چې د دې تالار اوږدوالی 20 متره دی، دا معنا لري چې متر د اوږدوالي چې د معیاري واحد دی په دغه اوږدوالي کې 20 ځله شامل دی. که زه ووایم چې د دغې تختې اوږدوالی 3 متره دی، یعنی په اصل کې دغه متر مونږ د دغې اوږدوالي د تختې د اوږدوالي سره مقایسه کړی دی. یعنی دا معنی چې د تختې په دغې اوږدوالي کې متر چې د اوږدوالي واحد دی معیاري نمونه ده 3 ځلې شامل دی. بیا وایم اندازه کول څه ته وایي؟ د یوه کمیت پرتله کول د خپل مربوط واحد سره، د یوه کمیت مقایسه کول د خپل مربوط واحد سره دې ته اندازه کول وایي. د مربوط نه هدف دا دی چې د اوږدوالي لپاره به د اوږدوالي واحد استعمال شي، د کتلې لپاره به د کتلې واحد استعمال شي، د وخت لپاره باید د وخت واحد استعمال شي. درنو زده کوونکو، کله مو چې د اندازه کولو تعریف زده کړ، کمیت مو زده کړ، واحد مو زده کړ، اوس دې ته راځو چې د اندازه کولو څخه مخکې باید کوم کارونه ترسره کړو. تاسو چې کله یو جسم اندازه کوئ، مخکې د دې چې دغه جسم اندازه کوئ دغه کارونه به وکئ. اول لومړی دا چې د کمیت لپاره د مربوط واحد ټاکل. د مربوط واحد څخه هدف دا دی چې که تاسو اوږدوالی اندازه کوئ د اوږدوالي واحد باید وټاکئ، که وخت اندازه کوئ د وخت واحد باید راواخلئ، او که کتله اندازه کوئ د کتلې واحد باید استعمال کړئ. لومړی کار دا دی
چې تاسو باید د کوم کمیت چې تاسو یې اندازه کوئ د هغې لپاره باید هغه خپل مربوط واحد ولیکئ راواخلئ. تاسو نشئ کړئ چې وخت په کیلوګرام اندازه کړئ ځکه کیلوګرام د وخت واحد نه دی. دوهم مهم کار چې تاسو یې باید د اندازه کولو څخه مخکې وکئ هغه دا دی چې په مربوط واحد کې باید مناسب واحد وټاکئ. مهمه خبره ده تاسو پوهیږئ چې د کمیتونو مقدار کله ډیر لوی وي او کله ډیر کوچنی وي. په د همدې هدف لپاره په سیستمونو کې د واحداتو لپاره اضعاف او اجزا شته، یعنی لوی واحدات او کوچني واحدات. نو د مناسب واحد د ټاکلو څخه موخه دا ده چې که تاسو یو لوی کمیت اندازه کوئ د هغې کمیت یو لوی واحد استعمال کوئ او که چیرې تاسو کوچنی کمیت اندازه کوئ د هغې کمیت کوچنی واحد استعمال کوئ. په مثال کې زه تاسو ته دا خبره واضحه کوم. د مثال په ډول که تاسې وغواړئ چې له خوست څخه تر کابل پورې د غځېدلي سړک اوږدوالی پیدا کړئ، اوږدوالی یې اندازه کړئ. اوس د دې لوی اوږدوالي لپاره که تاسو میلیمتر راواخلئ دا ډېر کوچنی واحد دی. د دومره لویې فاصلې د اندازه کولو لپاره میلیمتر چې دی مناسب نه دی ځکه دا یوه لویه فاصله ده. ښه به دا وي چې د کیلومتر نه استفاده وکړئ ځکه لویه فاصله ده، لوی واحد موږ باید ورته استعمال کړو. یا په همدې ترتیب که تاسو د یوه ویښته ډبلوالی معلوموئ ښه دا ده چې کوچنی واحد میلیمتر یا مایکرون ورته وکاروئ، کوچنی واحد به یې ورته وکاروئ. اوس که تاسو د ویښته ډبلوالی په کیلومتر باندې اندازه کوئ نو دا مناسبه خبره نه ده، ښه خبره نه ده. نو کله مو چې دغه دوه کارونه وکړل نو ستاسو په اندازه کولو کې به بیا ډېره ستونزه نه وي. خو یوه خبره مهمه ده، که یوه اندازه کونه د ډېر تجربه کار کس لخوا ترسره شي او بار بار چک هم شي، بیا ځلې اندازه شي، بیا ځلې اندازه شي، ښه ډېر تکرار هم وشي، بیا به هم دغه اندازه کونه له غلطۍ څخه خالي نه وي. یعنی هر اندازه کونه غلطي لري. علتونه یې بیانوم. لومړی علت دا دی چې موږ چې کوم وسایل جوړ کړي دي دومره دقیق نه دي چې 100% کاروالی دې ولري، دقت دې ولري، حتما غلطي لري. یا د مثال په ډول زموږ د سترګو دقت دومره نه دی چې هغه شاید دقیق اندازه کړو، یا د آلاتو دقت هم دومره نه دی. د مثال په ډول که زه د دغې تختې اوږدوالی مطالعه کړم، اندازه یې کړم چې 3 متره دی، کیدای شي د میلیمتر میلیونمه برخه یا زرمه برخه یا تریلیاردمه برخه دا تخته د 3 مترو نه لویه وي یا د 3 مترو نه کوچنۍ وي. دا غلطي ده که نه ده؟ غلطي ده، صحیح ده، کوچنۍ غلطي ده، خو بیا هم غلطي خو ده که نه. نو هره اندازه کونه له غلطۍ څخه خالي نه وي. نو اوس پوښتنه دا ده چې تر ټولو ښه اندازه کونه کومه ده؟ تر ټولو ښه اندازه کونه هغه اندازه کونه ده چې غلطي پکې کمه وي. نو د دې لپاره چې غلطي پکې کمه وي دغه اندازه کونه باید یو تجربه کار کس ترسره کړي په همدې ترتیب ډېرې دقیقې آلې چې د دقت درجه یې بیخي لوړه ده، نن سبا مارکیټ ته راغلي دي، هغه باید څه شي؟ استعمال شي. کله چې په دې تاسو وپوهېدئ نو راځم د اهمیت وړ رقمونو موضوع لږه اوږدېږي، د هغې درس یو لنډ لنډیز به بیا تاسو ته تکرار کوم ځکه موږ سره وخت ډېر کم پاتې دی. تاسو نن څه وپېژندل؟ لومړی اندازه کول. اندازه کول ته څه وایي؟ د یوه کمیت پرتله کول د خپل مربوط واحد سره دې ته اندازه کول وایي. دویم، تاسو نن وپېژندل چې کمیت څه ته وایي.
کمیت د یوه جسم هغه خصوصیات چې موږ وکولی شو چې اندازه یې کړو دې ته کمیت ویل کیږي. یو کیفیت دی. کیفیت د جسمونو هغو خصوصیات ته ویل کیږي چې موږ نشو کولی چې اندازه یې کړو. بل واحد دی. واحد د کمیت یوه معیاري نمونه ده. د معیاري نه هدف دا ده چې منل شوي په ټوله نړۍ کې منل شوي نمونه ده چې د خپل مربوط کمیت د اندازه کولو لپاره استعمالیږي. بل مخکې د دې چې اندازه کونه ترسره کړو باید دوه کاره ترسره کړو. لومړی کار دا چې کوم کمیت چې موږ اندازه کوو د هغې لپاره باید مربوط واحد وټاکو. د مثال په ډول اوږدوالی اندازه کوي، د اوږدوالي د واحداتو څخه متر، سانتي متر، کیلومتر دې نه استفاده کوو یا د نورو نه استفاده کوو په همدې مربوط کمیت کې. او که چیرته وخت اندازه کوو، زه د وخت د واحداتو نه چې ثانیه، ساعت، شپه، ورځ، میاشت، کال دغه د دې نه استفاده کوو. بل دوهم کار چې موږ به یې ترسره کړو کله چې د کمیت لپاره مربوط واحد وټاکئ په هغه مربوط واحد کې باید یو مناسب واحد وټاکئ. مربوط کمیت یې مشخص کړ چې اوږدوالی زه اندازه کوم، دا کمیتونه د اوږدوالي لپاره دي. اوس په دغو واحداتو کې چې د اوږدوالي لپاره دي استعمالیږي کوم یو د دغې اوږدوالي سره مناسب دی یا د وخت لپاره کوم مناسب دی. د مثال په ډول که چیرې ته د خوست نه تر کابله پورې په یوه موټر کې ځې او غواړې چې څومره وخت کې زه کابل ته رسېږم، ښه به دا وي چې په ساعت یې اندازه کړي، په منټ یې اندازه کړي. دا به ښه نه وي چې ته کال یې ثابته کړي، په کال یې اندازه کوي چې ما 0.دومره دومره دومره کال کې کابل ته ورسېدم. دا به ښه خبره نه وي. نو د مناسب واحد څخه هدف دا دی چې په مربوطو واحداتو کې هغه واحد موږ رااخلو کوم چې د کمیت لپاره مناسب وي. د لوی کمیت لپاره لوی واحد انتخابوو او د کوچني کمیت لپاره کوچنی واحد ټاکو. له توجه او غوږ نیونې مو یوه نړۍ مننه. زموږ راتلونکي درسونو ته متوجه شئ. انشاءالله راتلونکي درسونه به هم تاسو ته وړاندې کیږي. او بله دا چې دغې مربوطو موضوعاتو باندې په کور کې کار کوئ، څو ځله یې دغه مطالعه کوئ. انشاءالله کومه ستونزه چې وي تاسو یې مختلفو هغو کسانو سره چې په دې موضوعاتو کې پوهېږي شریکولی شئ. ډېره ډېره مننه.